السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې د خپل موبایل ډیزاین مو درشن ته ښایسته کړي او په خپل موبایل باندې درشن ته ښایسته ډیزاینونه او ښایسته والپیپران ودروي، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل ډیزاین مو درشن ته ښایسته کړي. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا غر کې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، دلته به دغه تاسو کلوز کړئ او دلته به ګوره دوستانو والپیپر سو ډسپلی ورد ادر تھینګز سو. نو ګوره دوستانو ته ما والپیپر په لګولی ده او دا غر کې ګوره دوستانو په 2 کلر کې تاسو 2 کلر ورکولی شئ، په 3 کلرز کې دوستانو تاسو 3 کلر ورکولی شئ، په 4 کلرز کې دلته دوستانو تاسو ته بارډر ته 4 کلرونه ورکولی شئ. اوس که تاسو غواړئ چې هر کلر ورکړئ او هر ډیزاین په ودروئ، صرف په تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ. دا غر کې بیا دوستانو سیټ بیک ګراوند ایمیج ده. اوس که تاسو غواړئ چې هر کوم ته ایمیج ورکړئ او هر کوم ته بیک ګراوند باندې ودروئ، هغه بیک ګراوند دلته دوستانو تاسو په درولی شئ. نو دوستانو اوس که تاسو هر بیک ګراوند خوښ سو، صرف په دوستانو تاسو په هغه بیک ګراوند باندې کلیک وکړئ او هغه بیک ګراوند به ستاسو د موبایل په سکرین باندې ودرېږي. او دا غر کې ګوره دوستانو که چیرته تاسو لاندې راسئ، په دې کې نور هم ښایسته ښایسته افیکټسونه شته او ښایسته ښایسته پریسیټ شته. اوس که تاسو غواړئ چې دغه پریسیټونه په ودروئ، یعنې هر پریسیټ که تاسو غواړئ چې په ودروئ، هغه دلته تاسو په درولی شئ. او دا غر کې ګوره دوستانو د انیمیشن دا کومه انیمیشن صفر لیکېدلی ده، د دې سپیډ دلته تاسو دوستانو زیاتولی او کمولی شئ. اوس که تاسو غواړئ چې دغه سپیډ کم کړئ، هغه بیا سلو وي، او که چیرې غواړئ چې دغه زیات کړئ، هغه بیا دلته تاسو زیاتولی شئ. او بارډر سایز کې دوستانو تاسو بارډر سایز غټولی او کوچنی کولی شئ. ګوره دوستانو تاسو لیدلی شئ چې بارډر سایز غټیږي او کوچنی کیږي، هغه دلته تاسو کولی شئ. بارډر سایز آن لاک سکرین، کله چې تاسو په لاک سکرین باندې غواړئ چې دا سایز غټ کړئ او کوچنی کړئ، هغه دلته تاسو کولی شئ. نو دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې هر کوم ته افیکټس او هر کوم ته ډیزاین په ودروئ، هغه تاسو په دغه اپلیکیشن کې کولی شئ. ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه کوم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه کوم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.